السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو که چیرې ستاسو کشران موبایل استعمالوي او دوی په خپل موبایل کې په ګیلري کې تصویران پټ کړي وي یا ویډیوګانې پټ کړي وي یا په موبایل کې و ګیلري ته کوډ لګولی وي نو کله ستاسو له دې څخه موبایل واخلئ د دې په موبایل کې ګیلري خلاصه کوي نو دوی په ګیلري کې هغه تصویران پټ کړي وي یا ویډیوګانې پټ کړي وي یا ګیلري ته کوډ لګولی وي نو تاسو د دې په موبایل کې ګیلري نشئ کتلی چې د دې په موبایل کې په ګیلري کې څه پراته دي نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو کوډ درښیم چې د دغه کوډ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې د دې د موبایل د ګیلري کوډ رمات کې دیس په موبایل کې په ګیلري کې هر شی ایښي وي هر تصویران ویډیوګانې ایښي وي نو د دغه کوډ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې د دې د موبایل د ګیلري ټوله ډیټا وګورئ که هر رقم کوډ و ګیلري ته ورلګولی وو که فنګر لاک و یا پیټرن لاک و خو د دغه کوډ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې د دې د موبایل د ګیلري ټوله ډیټا وګورئ نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو ګور دوستان کله سم تاسو خپل کشرانو سره موبایل واخلئ کله تاسو د موبایل کې ګیلري خلاصوئ نو د دې په موبایل کې ګیلري نه خلاصېږي د په خپل موبایل کې و ګیلري ته کوډ لګولی وي یا ډېر کسانو بیا و ګیلري ته کوډ نه ور لګولی خو په ګیلري کې ډیټا پټه کړې وي دلته ګوره دوی تصویران یا ویډیوګانې پټ کړي وي کله تاسو د موبایل کې ګیلري خلاصه هم کوي خو بیا هم د دې هغه پټه ډیټا نشئ کتلی هغه دوی پټه کړې وي نو اوس راځو دوستانو زه تاسو ته یو کوډ درښیم چې د دغه کوډ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې د دې د موبایل د ګیلري ټوله ډیټا وګورئ که کوډ ور لګولی وي بیا هم وګورئ که هغه ډیټا پټه کړې وي بیا به هم تاسو وکولی شئ چې دغه کوډ په ذریعه سره هغه ټوله ډیټا وګورئ نو دې لپاره به سمپل اول تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ هغه که هر براوزر وي کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ په سرچ کې به سمپل دلته تاسو ولیکئ فایل بیا به دا دوې کامې ورکړئ بیا به درې وارې سلیش ولیکئ بیا به ایس ډي کارډ ولیکئ ایس ډي کارډ دا به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ فایل بیا دوې کامې دي بیا درې وارې سلیش ایس ډي کارډ دغه به تاسو ولیکئ سمپله په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو ته د دې د موبایل ګیلري خلاصه سي نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ چې موږ ته د دې د موبایل ګیلري خلاص سوه دغه ټول فولډران ګور دوستان تاسو په خپله کتلی سئ موږ ته راواړول نو داسې هره ډیټا دلته ایښې وي کې پټه کړې وي کې هر رقم کړې وي نو هغه به ټوله موږ ته دلته راواړوي نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ نو راځو اوس مثال زه د دې څو تصویران شان ګورم زه رالم دا ډي سی آی ایم فولډر ته دلته زه د دې څو تصویران ګورم نو دغه رقم ګور دلته موږ ته ویډیوګانې هم راواړولې ګور دا ویډیوګانې دي که چیرې زه په دې باندې کلیک وکړم دا ویډیوګانې موږ ته دلته راواړولې او دغه رقم دغه لاندې بیا تصویران دي نو تاسې ګور دوستان په خپله کتلی سئ دغه هم موږ ته دلته راواړول نو دوستانو دا یو کوچنی کوډ دی د کوچني کوډ په ذریعه سره تاسو کولی سئ چې د دې د موبایل ټوټل ډیټا وګورئ او هو دوستانو که چیرې د یو تصویر یا فولډر پټ کړی و نو هغه به تاسو ته څنګه معلومیږي چې دغه د پټ کړی ده د هغه فولډر مخ ته به ډاټ لیکل سوی وي اوس مثال زه رالم دلته ورلاندې راځم دا لیک شنې کوم زه لاندې راځم دلته نور فولډران تاسو ته راوړم ګورئ دلته اوس د هر فولډر پټ کړی وي د هغه فولډر مخ ته به ډاټ لیکل سوی وي اوس ګوره دغه فولډران هلته په ګیلري کې تاسو ته نه راړوي په دغه ډاټ سي اول سر کې اوس مثال ډاټ ویو دغه فولډر هلته تاسو ته په ګیلري کې نه راړي دغه فولډر تاسو ته نه راړي دغه ډاټ شیرټ تاسو ته نه راړي دغه ډاټ پیس تاسو ته نه راړي یعنې که چیرې یو فولډر پټ سوی و د هغه فولډر مخ ته به ډاټ لیکل سوی وي نو دوستانو د دغه کوچني کوډ په ذریعه سره تاسو کولی سئ چې د دې د موبایل د ګیلري ټوټل ډیټا وګورئ که کوډ ور لګولی و بیا به هم تاسو د دغه کوډ په ذریعه سره د ده ډیټا وګورئ او که کوډ نه ور لګولی که هغه ډیټا په ګیلري کې پټه کړې وه خو بیا به هم تاسو د دغه کوډ په ذریعه سره وکولی شئ چې د دې د موبایل د ګیلري ټوټل ډیټا وګورئ نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان